که زور لري خبرو توان لري دغه بند کمای دی خو دلته یو څوک راځي کېږي په څلورو یو څوک نه د موږ رئیس جمهور د غوا ورته ونیسه د موږ رئیس جمهور د غوا ورته ونیسه دا د قدر وړ سره دا د قدر وړ سره موږ رئیس جمهور د مایک بند که زور لري خبرو توان لري دغه بند کمای دی هلکم نو دا رئیس جمهور کوم تاسو ته وایي تاسو ځکلان الماس دا بیا کښته کلماس خدای ته وګوره چپ کده مې کې ور باندې جماعت عمره بدي سي چې دا هر یو غږیږي هله کوم مې کونه بند کوي کلاس کې خطا کوم هر چا چې مې کلاس کې خطا کوم هغه له ځواک سره مهرباني وکړه ګوري دغه یو سات د درته لګیاري خبرې کوم بندوي دا لږ انتظار وکړه زه درته استاد درس درکوم مطلب کینه اوس 2 دقیقې ته یې ورې راته وایې دا خلک بیا کلان دي 2 دقیقې کینه 2 دقیقې کینه ته اوس غوږونه چې زه لږ پوه کړم پیدا غوږ لس دقیقې د سره کینه ما حسیب زواک صاحب محترمه لومړی دا وایې آیا دا خلک بیا کلان دي که نه 2 دقیقې غوږ ونیسه پیدا غوږ ونیسه چې رئیس صاحب څه وایي 2 دقیقې مې دا خبره به راسره سپینوي لومړی به وایي چې هو یا دوی بیا کلان دي زه جواب درکوم ځواک صاحب بخښنه غواړم زه جواب درکوم ګوره نه زه لاړم تاسو خپل بحث نه کومندان صاحب تا نه مې پوښتنه نه ده کړې پوښتنه مې له ده نه کړې او دی باید ما ته جواب راکړي هیله کوم بل څوک مداخلت ونه کوي هیله کوم پیدا قرآن که تو 15,000 تیم چې ته منافق دي دا چې ما ګوره ابوالماس دې خبره چې نه دا چې ما حق دی زه دې شي پوښتنه وکړم دلته ډیبیټ ده او دلته د کومندان ثناءالله او رئیس اجمل ته وویل چې دغه ته خپل د افغانستان شهیدانو پورې دی خندل کونډو پورې خندل ته ځان ته خيار مو وای ته منافق ته کونډو شهیدانو پورې خندل رئیس ور ته کونډو شهیدانو پورې خندل باور وکړه ته وای باطل ده ته چې دې ما په حق ولاړ ته څوک چې ما په حق درېږي ته څوک ته منافق چې اجل ماس له اخلاقونو ډېر غلط استفاده ته کوي ویډیوګانې ورنه کوي ته هغه چې منافق څوک بس بین درته وای څوک ونه ابوالماس آیا ته فکر کوي چې ما په دې قسم په بالله لا اله الا الله محمد رسول الله ته په منافقت ور سره لګي ویډیوګانې ورنه کوي تاسو منافق انسان یې تاګه رزیل انسان یې پوښوي یا رب دې تاسو زه دې پوګم لیکن قسم په بالله د خلکو د انسانیت د خلکو پر شیطان پر خندای مکوا ځان انسان کنور یو دا که صبر وکړه دا څه معنا لري دا څه شو اول خو به یې خبرې جواب ورکړ دوی ویل چې هغه 8000 نفر باطل جګړه کې شي هغه سوي مړ شوي دي کدي اردو کدي پولیسو کدي امنیتي ملي څومره سربازان شهیدان شوي دي په خپل وطن کې د خپل درې رنګ بیرغ لاندې قربان جنازه شوي د خښ شوي دي شهیدان دي خې په افتخار سره هر یو پلار په خپل زوی افتخار کوي او هغه تاسو ولا چې تایری سلسله کونه به نه معلومه دي رحمان بابا پایدرو کې په خبر کې نیم حق کړی دی هغه مکته معلوم دي خاصه سړی غږی ته خلک مشال خان یو دقیقه ښه زه دلته دوه خبرې غواړم وکم کچیرته د ابوالماس ټولو ته وایم کچیرې د دغو خلکو سره تاسو په فکري لحاظ باندې وکې استئ نو بیا ورسره کېنئ خبرې مو ورسره وکئ بحث مو ورسره وکئ ورته وایئ چې زه نور د تاسو د نظام طرفدارم یم ملاتړ دې کوم خبرې دې منم تاسو څنګه زه دلته دغه نقد د تاسو باندې کوم هغه تاسو ته وایي چې د تاسو دا جګړه باطله وه پوهېږئ تاسو 1 لک شهیدانو ته د مردارو ویلې په دې خبره باندې دلته چا سر خلاص و که دغه خبرې ځواب ما ته در 5-6 نفر ځوانان چې ناسته سي راکړي په یوې جګړې کې حق او باطلي حق چې څوک په حق کې وژل کېږي هغه شهید دی او چې باطل کې څوک وژل کېږي هغه مردار ده او د تا د باطلې جګړې نتیجه 1 لک سرتیري دي ته پکې 1 لک سرتیري درته مردار ویلې تاسو یو ولې ورته ځواب ورنکړه دغه رئیس محترم نه بل خبر دا دلته داسې د رئیس چې دا بخښنه غواړم توپان صاحب د الماس د اخلاقونو غلطه استفاده کوي او بل د موږ تر څنګه چې څوک ودرېږي دی همغه نفر ټارګېټ کوي دا ورځي سوال او جواب الماس دا مهمه نه ده اوس دا خو څه دی افغانستان ودرېږه د افغانستان ټول په ټیک ټاک کې په 15 نفر نه دی ولاړ چې اوس مثلا سبا ته ابوالماس ولاړ چې دوی سره افغانستان لاړه طالبانو وګټله ګورئ موږ سره دلته په زرګونه ځوانان دي چې طالبانو هم فکر سول طالبانو سره د هغو د ګټو دپاره د خپلو ګټو دپاره د هغو د خپل ژوند دپاره هغو سره یو ځای دا اوس د جمهوریت په زرګونه ځوانان دي همغه د طالبانو سره یو ځای په دفترونو کې کار کوي همدا اوس طالبان سوي دي ګوري په دغو خبرو باندې بحث نه دی پکار کله چې دغه یو څوک راځي بیا په ځانګړې توګه دغسې یو کس
د هغو خبرې دومره ریشهداري دومره پیغورماننده چې دلته زه نه پوهېږم ولې د موږ د جمهوریت ځوانان په دې خبرې سر نه خلاصوي. هغه دغه خبرې ډېر زور راکړه ځکه خو ورپورته سوم که نه زه دغسې بحثونو ته نه پورته کېږم او نه دغه سړي سره زه خبرې کوم. د دې دا خبرې خو دا خبرې ځکه درد راوسته چې دته وایي د اجمل حقیقي ته یې ویل که افغان ورته ویلي چې تاسو د یوې باطلې جګړې طرفداري مه کوئ. یعنې هغه 20 کاله چې زما ځوانان هره ورځ وژل کېدل دا ټول مردار شوي. دلته خو سړي ته درد په دې راځي که نه ته د ما د هغه سرتېرو هغه چې په هر یوې دنګ ځوانۍ هغه کورنۍ چې ځینې پاتې سوي هغه میندې هغه کونډې هغه یتیمان دا د موږ په سترګو کې ولې ونه درېدل. اوس راځم دویمې خبرې ته. دوی وایي د جنرال صاحب سمیع سادات په اړه باندې خبرې کوي. ګورې زه د جنرال سمیع سادات نه زه ویان یم او نه زه د حزب او یا د کوم جبهې غړی یم خو دومره وایم چې په افغانستان کې د جګړې طرفدار موږ نه یو نه زه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وسي خو دغه څه حالت چې په افغانستان کې طالبانو روان کړی په افغانستان کې چې دا کومې بدبختۍ دی طالبانو روان کړي دي د دې په مقابل کې په خبرو باندې خلک لګیا دي خبرې کوي که څوک لیکنې کوي که څوک عملا طالب سره هلته جګړه کوي وچ جهاد بله هیڅ لاره نه لري. د افغانستان راتلونکی په تورو تیارو کې دی. مکتبونه یې در باندې بند کړي دي پوهنتونونه یې در باندې بند کړي دي بس له دې اخاړې نور خو دوی څه کړي. اوس دغه ردو چې تیر جمهوریت پورې ملنډې وهلې چې په سړکونو کې درته تیږې اچولي ول په وزارتونو شاوخوا یې غټ غټ دیوالونه جوړ کړي ول ورسه د قندهار ښار وګوره څې ځینې جوړ کړي دغه نن پرون ورسه یې ویې ګورئ قدرت ساتلو دپاره څوکۍ ساتلو دپاره دا خلک هر ډول کار کوي. دا څو وخته موږ پرې نه غږېدلو موږ ورته لږ هغه وکړه چې زه دا خلقې به لږ په لارې سي د یوه مکتبونه خلاص کړي دغه د مکتب زنګونه په ټول دنیا کې دغه په هغه سیمو کې چې په حمل کې مکتبونه خلاصېږي باید خلاص شوي وي. څه شول 3-4 کاله کېږي دا په کومو سترګو دوی دلته راځي کینې تاسو ورته وخت ورکوئ. فکر وکړه چې په 4 کلونو کې د دې ولس سره څومره ظلم شوی. یو بس په دې باندې ته افغانستان ته راسه او ته افغانستان ته مه راځه هغه وخته پورې د افغانستان ته باید څوک لاړ نه سي چې تر څو پورې دا منحوسان عمل ده دي او د دې خلکو چې څوک هم ملاتړ کوي د دې خلکو چې څوک هم تر څنګ ودرېږي والله په بالله په هغو نه ظلم او زیاتې چې دا طالبان کې دومره په ظلم او زیاتي کې ورسره دا ملاتړ کوونکي او هم فکر ورسره ولاړ دي. زه درته دلته وایي قومندان ثناءالله ته چې ته زما په خبرو کې ولې رادانګې زما د خبرو تسلسل ماتې خو چې یوه خبره مې وکړله څنګه یې راودانګل پوهېږې ولې ځکه چې زما خبرې زه پوهېږم چې دوی ته څومره درد وررسوي څومره زه ورته هغه خبرې مخته ورږدم چې دوی پې حقیقت یې ورته وایي. تاسو خو داسې مه کوئ که نه چې دوی ته دلته وخت ورکوئ او زه در سره په واټساپ کې غږېدلی یم زه هم په واټساپ کې د دو سره غږېدلی خو زه جمهوریت پاله یم زه په ولسواکۍ باور لرم ولا چې ملا هیبت الله را سره په واټساپ وغږېږي چې دغه رقم ته نظام په طالبانو کې شته د حالاتو نه چې دا کوم خلک زورېږي د دې وطنه په هره سهار ماښام وځي د دې ته تاسو ځواب لرئ او پاتې سو د جنرال سمیع سادات په اړه باندې چې دا سمیع سادات به هر څنګه انسان و خو په طالبانو باندې سپی غوره بولم هغه هلته مخامخ د دې ولسونو دپاره جګړه کړې ده نن هغه موږ هیر کړ نن یو کس راځي د طالبانو له درسه جنرال صاحب سمیع سادات جنرال صاحب خوشحال سادات او نورو ته سپکاوی او توهین کوي موږ هم ورته ناستې ودرېږه چې زه ولا هغه ښه سړی نه ده داسې روغ سړی ده د تاسو په مذهب باندې همغه ډېر ښه پوهېده دا رقم ته مه کوئ هیله کوم که چېرته بحث ورسره کوئ نو هغه د دوی د خبرو کوډ ته متوجه اوسېږي چې دوی څه شی وایي یا منافقت ته متوجه اوسېږي عملا راځي د تیر جمهوریت ټول توهین کوي موږ ورته ناست دي دا رقم وخت ورته مه ورکوئ د دوی په لایبونو کې تاسو ورسئ یوه خبره وکړئ یوه خبرې اجازه د 2 خبرې زه وکړم مهرباني داسې دا ما د اوله کې د یوه خبره وکړله د موږ د سرتېرو چې دوی ته مهمات نه رسېدل دا د هغې په مورد کې ما خبرې وکړې ما ورته ویلې مالې موږ خپل مقدس حقوق نه دي خوشي کړي
د منګه جګړه چې و مقدسه وه، د منګه جګړه چې و پاکه وه. موږ د خپل د ملي اهدافو دپاره جنګېدلو، موږ د خپل د هېواد د پرمختګ دپاره جنګېدلو. دغه جګړه تاسې کوله، موږ د خپلو د وطن د ملي ارزښتونو دپاره د تاسو د جګړې نه دفاع کوله، د خپل د ملي ارزښتونو نه مو دفاع کوله. د دې په خبرو په تکرار کې د ماته دغه خبرې بېرته شو کړې، بېرته چې په خبرو کې غورځېدم ته د ما د خبرو تسلسل خرابوي. بیا چې ورته غلی سوم ښاغلی حاجي صاحب الماس راته ویلي چې پرېږده چې دا خپلې خبرې وکړي. دا 2 ورځې تا چیرې کړي دي، دا 2 ورځې بخښنه غواړم، ګوره 2 شپې تا ته وایي راته وایي سپاریو ته دې برابر کړي در ویډیو کې څه لازمي نه او ته په انسانیت څه نه ورته. مشال خانه ګوره زه رئیس صاحب ته دا خبره کوم، جناب رئیس محترم خبرې دی هغه خلاص نه ویله چې هغه خبرې تکمیل کړي وای بیا به موږ جواب ورکړی خو هغه په خبرو کې لګیا و. الماسه ګوره هغه تا هر رقم خبرې چې کوي تاسو ته مهمه دي هغه خبرې زمدل خطر راپور چې ماته لاله بل چا شیر کړه، ماته لاله بل چا شیر کوي. ګوري اجازه راکړه، یو لحظه اجازه راکړه. هغه ته چې هغه خبرې خلاص شي، هغه چې خپل خبرې خو وکړه درته ویل راړم خدای په امان، یعنی هغه چې هر شی ویل تاسو قابل دي قبول ولدا نو خو هغه بنیاد دغه شی یو ګوري هغه ته رقم توهین کې پاتې اصلاح بشنا یو دی خبرخنه غواړم. اجي صاحب دا ویډیوګانې نه دي، دا موږ تاسو چې دا ناس په لایټ کې کنه دا ټول ریکارډ کیږي. دلته هغه محترم چې دلته تاسو سره ناستو دلته ویل کنه چې د باطل جګړې ته تاسو د حق جګړه مو وایي. په دا یو خبره کې لکه موږ تاسو چې په ریاضیاتو کې دغه هر وخت د ملګرو ته وایي چې کله موږ په ریاضیاتو کې وایي چې A مساوي له B سره دی، B مساوي له C سره دی، دغه A مستقیما مساوي له C سره ده. نو دلته چې دا خبره وکړه لکنه چې تاسو حق جګړې ته باطل جګړې ته حق مو وایاست، دا په دې معنی چې زما هغه 1 لک سرتیري ټول خدای مکړنه ټول مردار شوي دي. دا ګوره دا ټول معنا به لري دا خبرې. او بیا دلته تاسو ورته هیڅ څه غونه که زم دغه لپاره زر پورته سم چې دا بیا ریکارډ کې پاتې کیږي چې دلته 15 تن زما د جمهوریت ځوانان ناس دي او دلته دا ډول غږیږي او څوک ورته ځواب هم نه ورکړي. بالکل دا خبره موږ سره ومنله چې ولا دا خبره د مرختیا و چې تاسو کومه جګړه کوله دا پر حق باندې و، موږ چې کومه جګړه کوو دا باطله جګړه و. دا خو بیا د موږ د جمهوریت سره ظلم و. رئیس محترم لمر په 2 ګوتو نه پټیږي، مردار هغه چاته ویلی سي چې د بل هیواد لا درس راځي په ځان پورې بم تړي د ښځو جامې اغوندي او راځي په مسلمانانو ځان الوزي. مردار هغه ته ویلی سي، مردار هغه ته نسی ویلی چې یونیفورم یې اچولی او د خپل وطن په دفاع کې شهید سي. هغې ته دا لمر سترګه په 2 ګوتو نه پټیږي، هغه د درسته ورځ لګوي. ولې ټول افغانان په دې باندې پوهېږي چې په حقه څوک دي او باطل څوک دي. دا خو هغه خلک دي چې ټول عمر د نورو هیوادونو د پاکستان غلامي وکړله، د ښځو په جامو کې دوی راغلل، افغانان دوی په شهادت ورسول، د افغانستان خاورې تخریب کړله، مکتبونه دوی وران کړه، کلینیکونه دوی وران کړه. په 100% کې به دوی 10% هم امریکایان نه مردار کوي، ټول خپل افغانان په شهادت رسولي دي. په دې باندې خور سړی ښه پوهېږي، دا خو واضحه خبره ده. خانه غواړم ته ګورې پیغه موضوع تاسو هم نه غږېده یو نفر څو هغه هزاره یې کته پورته کاو چې دغه ویلي دي چې زه افغان نه یم او بیا موږ نیولی هغه په فکر مو هغلته دروغ هم ګوره یو ثبوت لري. صحیح ده، خراساني او پنجابی ولا که هېڅ فرق ماته لري. صحیح ده که نه سره ټول یو فکر خلک دي وجې نه څه هغه ګور په اطمینان کې ده. دلته دوی د غټ غټ وزیرانو په ټویټر کې پوسټونه پکول دا موبین دلته لګیا وره پاسپورت او آی ډي کارت هم تر واخیسته هغه نه مو باسخه اوس یو سړي سره به مې دښمني خو منافقت خو مې ولاک ورسره وکړم. یو سړي سره به په فکر کې نه یم جوړ خو دا منافقت خو ولاک ورسره وکړم چې په دروغو باندې یو سړی راواخلي په یو چای وروته پیسې دی ویلې زه افغان نه یم میدان هوایي کې مونږ جرمني نه ډیپورټ کړ دومره څېړه پسې جوړه کړې مشال خان بل ورځ ماته په واتس اپ کې خپل دا خبره کړې ده، دوی په خپل ماته په واتس اپ کې دا خبره کړې چې د تا ویډیوګانو ته خاص کسان مونږ کې نه ولي ته څنګه ویډیو پورته کې د مونږ خلاف مونږ په ویډیو باندې ریپورټونه وایو، حتی دا کوشش کوو ته آی ډي ختم کوم، آی ډي ختمه کې زه بل جوړ کم، حتی تر دې پورې راته ویلي چې په جمهوریت پالو کې دې چا خبرې دومره زور مونږ ته نه راکړي لکه څومره چې تا خبرې مونږ ته زور راکړي. ته مونږ څه دا خبرې مو کوم او ته چې ګوره زه ناموسي سپکاوی نه درته کوم، بدره نه درته وایم، نیوکه در باندې کوم، نیوکه د ما حق ده، زه د افغانستان د ملت یو فرد یم، دا د ما حق ده، په حق باندې باید د سترګې پټې نه کوم چې څه وینم څه مې لیدلي څه روان دي په دې باندې باید د حق ووایم. خو د موږ جمهوریت پالي دي والله که چې دا ویډیو ګوري نه ولا که لایک کوي نه ولا که ریپوسټ کوي، خو دا د بالا زمن داسې دي په یو اتفاق دي لکه مثال د ګیدړو ده په یو اتفاق دي. او د موږ خلک جمهوریت والا دا ټول بې اتفاقه دي، هر سړی ځان ته مند او هر سړی ځان ته لوی سړی وایي.
رئیس محترم ادامه ورکړئ. بس یو خبره دلته ټولو ملګرو ته وایم چې دغو خلکو سره چې کلم تاسو په لایف کې ناست یې یا یې راغواړئ، زه کله هم نه وایم چې دوی ته موږ باید خدای مکړه توهین وکړو. زه کله هم زما د خولې یو لفظ دوی ته سپکاوی نه راوځي، یو ټکی هم زه دوی ته بد نه وایم. خو کومې خبرې چې زه ورته کوم 15 دقیقې دوی زما د خبرو د هضمولو زور نه لري، ځکه زه ورته هغه خبرې کوم چې حقایق دي. دلته دی دومره اعصاب را خراب کړه په دغه یوې خبرې چې زه خو یې خلنا سناولاته چې دا باطلې جګړې ته د چی دا د چی جګړه کوله. مهرباني وکړه د جګړې د حقانیت دپاره د 15 دلایل راوړه اسلامي. مهرباني تا خو زما افغانان وژل، تا خو په کابل کې په یو موټر بم باندې 600 افغانان په یوه ورځ وژل. دا د اسلام په کوم ځای کې راغلي وه؟ د سعودي علماو فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد نشته. تاسو څنګه خلک وژل؟ مهرباني وکړئ که تاسو د سعودي علما هم نه منئ، تاسو د دنیا هیڅ عالم نه ملا نه منئ، دا نو په دې معنی چې د ځمکې پر مخ اوس تاسو فلحال خدایان تاسو یې. دو خدای نه مني، اسلام نه مني، نو ملایان به څه ومني؟ دو خدای نه مني، اسلام نه مني. که چېرته یو سړی اسلام ومني، خدای ومني، له خدای نه ډارېږي، له نبي علیه السلام نه ډارېږي، هغه په جومات کې قرآن شریفونه سوځي، هغه په جومات کې ځانمرګی کوي. که څوک خدای ومني او له خدای نه ډارېږي، هغه وطن ورانوي، هغه په ځان پورې بم تړي د مسلمانانو په مقابل کې. خدای نه مني که نه، اسلام نه مني، دین نه مني. تاسو خپل بحث مخته یوسئ، زه در سره یم یو 15 دقیقې، بیا زه در نه ښکته کېږم. مهرباني وکړئ. دې ته نوبت ورکړئ. دا څه وایي ډاکټر؟ څوک ده دې ته و؟ هغه ډاکټر صاحب محترم مهرباني وکړئ. السلام علیکم ټول ته او حسیب خان. زه خو ستاسو په موضوع باندې خبرې نه کوم، خو زه صرف راغلی یم چې حسیب ورور ته یو ستاینې وکړم چې د دې خبرې د دې لیاقت د دې هر څه د ستاینې وړ ده او ډېر خلک د حسیب ورور نه سوځي. باید تاسو په اتفاق اوسېږئ د داسې انسان سره چې د خبرو لیاقت لري، استعداد لري، ورسره ودرېږئ. او که چېرته دوی هم نه درېږي، زه صرف وایم د ټولو ښځو په نمایندګي چې موږ ورسره ولاړ یو، ځکه چې دا یې لیاقت لري. صرف د 2 خبرو ته زه راغلم. بس مهرباني، مننه، عزتمن. نړۍ مننه، خور کوي، ژوندي اوسئ. موږ دلته چې په دغه میډیا باندې شتون لرو، دا یوازې نه موږ د افغانستان د نرانو نمایندګي کوو، نه د افغانستان د ځوانانو، بلکې دلته چې کله هم موږ غږیږو، موږ د افغانستان ټول ولسونه یادو. هغه کې زما د وطن میندې دي، خویندې دي، د تاسو د هر هغه ظلم چې د تاسو سره کېږي، له موږ سره کېږي، د ټول ولسونو سره روان دی. او نن ورځ زه په دې باندې خبر یم چې د تاسو پر ستونو باندې پښه کېښودل سوې ده، حتی د ځوانانو د نارینهو دوی خبرې نشي کولی. نو طبیعي خبره ده چې دلته به موږ د خپلو د وطن د خویندو د میندو د لوڼو دپاره خپل غږ اوچتو. دغه په موږ باندې حق دی او کاش چې عملي په میدان کې موږ ته دغه موقع برابره وای چې موږ په وطن کې خپل غږ پورته کړی وای. خو هلته خو ګورئ چې هر یو کس په افغانستان کې خبره کړې ده، د حق خبره یې کړې، د وطن د خویندو خبره یې کړې ده، هغه سبا بندي کړې او یا مړی ژوندی ورته ورکړې. دغه نن درته د 5-6 داسې ځوانان نومونه درته اخیستلی سم چې د تعلیم خبره یې کړې، د علم خبره یې کړې ده. هغوی نن ورځ یا په ورک دي او که چېرته ژوندي هم دي نو خبرې نشي کولی، په دغه حالت یې رسولي. نو دا هم پر موږ باندې حق ده، نه به یوازې پر ما بلکې د وطن په ټولو ځوانانو باندې، او موږ به د تاسې دپاره خپل غږ اوچتو. مننه تاسو نه هم په هر ځای کې په هر هیواد کې چې ښځو ته برخه ورنکړو چې لکه افغانستان غوندې دوی به کامیاب نه اوسېږي، او اوس هم دوی کامیاب نه دي. ښځه چې دي ستاسو یو وږی ده او نارینهګان زموږ بل وږی دي. یو انسان چې یو وږی نه وي، هغه سم فعالیت، کار، پرمختګ هېڅ څه هم نشي کولی. تاسو نارینهګان چې په دې پوه شوي چې ښځو ته مو ارزښت ورکړي، نو زه هم راغلم د ښځو په نمایندګي تاسو ته مې ارزښت ورکړه. کوم نارینهګان چې موږ ته ارزښت ورنکړي، موږ دوی ته هم ارزښت نه ورکوو. ډېره زیاته مننه او بس زه اوس ځم. بله غواړم اضافه کړم دلته چې څومره ملګري دي، که تاسو دلته زموږ یو په پښتنو کې په ځانګړې توګه یو ذهنیت خور دی، دا د موږ د بدبختۍ ذهنیت دی چې موږ یې لرو، چې خور، مور، لور د دوی یو ډول دغه شتون موږ دپاره ننګ او عار ګڼل کېږي. په پښتني ټولنه کې ته فکر وکړې چې د ښځو په مقابل کې د ښځې نوم اخیستل په پښتني ټولنه کې څومره د عیب خبره ده. د مور د نوم اخیستلو خبره څومره د عیب او د ننګ خبره ده. ما د پیغمبر علیه السلام د مور نوم، د پیغمبر علیه السلام د میرمنو نومونه
دا ولې موږ زده دي؟ آیا د موږ کلتور زموږ عنعنات ولې دومره ډېر زیات راډیکال او ایکسټریمیست سوي دي؟ ولې دومره موږ افراطیان سوي؟ ولې د موږ او تاسو ټول له میندو نه پیدا یو؟ موږ خو له اسمانه نه یو غورځېدلي که نه، موږ خو د مور په غېږ کې غټ لویان سوي. موږ ته خو د موږ او د تاسو د لومړنی هغه د درس ځای چې د هغه د مور غېږ ده. اما د مور په شتون باندې شرمېږو، د مور په تعلیم باندې شرمېږو، د مور په بیرون تګ باندې شرمېږو، د خور په درس باندې شرمېږو، د خور او د لور په پشتون باندې موږ او تاسو ته ننګه وار ودرېږي. یعنی دا ډېر د عیب خبرې دي، دا ډېر د شرم خبرې دي. ما ویلې که نه موږ ته 100 کاله نور په کار دي چې د نړۍ حد اقل هغه عربانو سره ځانونه برابر کو چې دوی په 100 کاله وړاندې دوی انسانان سول، له ځناورتوب نه دوی ووتل. موږ ته لوی سفر راګوري. موږ ته په خپلې ټولنه کې، په پښتني ټولنه کې خور داسې ښکاري لکه یو داغ. او تاسو په نور دنیا کې تاسو وګورئ چې د زوی او د لور په منځ کې څومره فرق ده. هېڅ اصلا کې ورته دا مهمه نه ده چې زوی ده که لور ده. انسان دا خو د خدای تعالی خپل خلقت ده چې په کوم ډول باندې درته په کور کې څوک پیدا کوي. موږ ډېر بدبخته یو. حاجي صاحب محترم، موږ ته ما وویل دلته چې موږ له سیاست وړاندې موږ ته ډېر لوی اوږد سفر دی ځوانانو ته ګوري. مخکې له دې چې سیاست ته ورمنډه کړو، دا نورې کیسې موږ شروع کړو. موږ ته پکار دا دی چې په خپلې ټولنه کې تهدابي، اساسي او بنیادي تغییرات راولو. او هغه بنیادي تغییرات د فکر تغییرات دي، هغه اساسي تغییرات د ذهن له لارې موږ کولی شو چې په ټولنه کې راوړو. زموږ او ستاسو په موبایلونو کې دغه زه درته د خپل په ټولو افغانان درته ښیم، د خپلو د مور او د مثلا د خور ټلیفون شمېره دوی داسې ثبت کړی، یا د خاوند په نوم ورته ثبت کړی، یا د زوی په نوم ورته ثبت کړی، یا بیخي داسې په شفر ایښی. ته فکر کوې چې د نوم د دپاره ډېر یو لوی شرم ده. دا خو د موږ خویندې میندې په دې ټولنه کې څومره چې موږ نارینه حق لرو، دویم حق لري، دویم د ژوند کولو حق لري، دویم د تعلیم حق لري، دویم دا حق خو ترې نه سو اخیستلی. موږ درته دا وایم چې په پښتني ټولنه کې موږ نارینه چې یو تقریبا موږ د خدای تعالی خپل رول په ځمکه موږ ادا کوو. موږ دوی ته حقوق ټاکو، دا وکئ دا مه کوئ، دا وکړه دا مه کوه. یعنې څه شی؟ نو دا شیان موږ ډېر زیات ځوروي، ډېر زیات چې له سیاست ته وردانګل. خو په سیاست ته خو ډېر لوی سفر پاتې. موږ په ټولنه کې فکري انقلاب ته ضرورت دی. موږ په پښتني ټولنه کې په پښتنو ځوانانو کې چې تر څو پورې فکر رغونه ونسي، ذهنیت رغونه ونسي، ډېر به زیات مشکلات سره موږ نور مخامخ کېږو. مننه. رئیس صاحب محترم، بله دلته داسې دا بخښنه غواړم حاجي صاحب الماس، دلته ځواک صاحب نه ده. په یو طرف باندې په دې رقم باندې ټاکل کېږو چې ثناءالله دماغ وړکی ورورې یا درته احترام لرم، چاته توهین ونه کړې. که څونه درته توهین وکړو مقابل لوری ته ورته توهین ونه کړې، ته ورته بد رد ونه وایه. بیا چې ورته حوصله وکړو بیا رانه خپل ملګري خپل انډیوالان خفه کېږي، نه پوهېږو چې چی وکړو دې خلکو سره. ولا موږ هم نور نه ده معذوره، سرونه دې موږ ګنګس کړي دي. ورځانه ما ستاسو خبرې واورېدې، ټول حقیقتونه مو بیان کړه. سیاست ته خو ډېر وخت پاتې ده او دوی اول اجتماعي شیان باید جوړ کړي. اول واړه شیانو نه هېواد جوړېږي چې دوی مکتبونه بند کړي دي. همدغه 4-5 کاله کېږي چې دوی مکتبونه بند کړي دي. په دې 4-5 کالو کې ډېر ښځې هغه جنکیانې چې په 10م او 9م صنف کې وو د دوی تعلیمونه نه پاتې شو، واړه دوی ورکه وادونه شو. څومره ضرر ورسېد افغانستان ته، ټول افغانستان ته. دغه د ښځو ته چې ضرر ورسېږي دا نارینهګانو ته هم ضرر رسېږي. دوی باید په دې باندې پوه شي که چېرته ښځه پرمختګ ونه کړي نو نارینهګان هېڅ وخت پرمختګ نه کوي. دوی باید ښځو ته اولیت ورکړي د نارینهګانو ته. خو بدبختانه زه خپله چې کله لایف راځم، زه سر خویندې جګوم او مختلف موضوعګانو باندې خویندو سره خبرې کوم، د یک رنګ ماته کنځلې لیکي. زه نه پوهېږم هېڅ چاته ما بد نه ده رسولی، هېڅ. زه یو ژورنالیست یم، زه یو ډاکټر یم. په افغانستان کې ما دومره زیات خدمتونه کړي دي. زه د 10 میاشتو امیدواره وم. زه په داسې غر باندې جګ سوی یم
او داسې سواد آموزي کورسونه مې اخیستي دي 80 کالو زنانو ته ما درس ورکړی. داسې خدمتونه ما کړي دي په افغانستان کې. همدغسې په شرق راډیو تلویزیون باندې حمله وشوه، هغلته زما لاس او دغه سترګه سره ځای د تا خوږ شو. هغه په هغه وخت کې زه تللی یم، دوی ته ما خدمت کړي دي. د ډېر ځوانانو نه زه ښه یم، بیا هم راځي موږ ته دوی سپکاوی کوي. نه پوهېږم زموږ ګناه صرف دا ده چې دغسې بې تعلیمه بې روزګاره خلک میندې نړۍ ته راوستي. صرف د زنانو ګناه به دا وي، نور خو موږ زنانو کې بل ګناه نه ګورو. ډېر مایوسه یو د دې نارینهګانو نه، د دغسې کم فکره نارینهګانو نه چې دوی باید خپل فکرونه جوړ کړي. ډاکټر صاحب محترم ګورئ ښه یوه خبره درته وکړم. په کومې ورځ ما خپل ما خو فکر کوه چې ولا زه خو په 2011 نه راته خوا زه له وطنه بیرون بیا وطن ته په کیسو ځلې تللی، نو ما به دا فکر کوه چې ولا زموږ ټولنه ډېره اباده سوې په دې 20 کالو کې. په 2016 کال کې ما داسې یو ذهنیت درلوده چې انشاءالله افغانستان به هم په راتلونکي 500 کلونو کې که موږ د پاکستان او هند نه مخکې نه یو، خو حداقل په هغه شاته به موږ روان یو، هم د اقتصاد له پلوه هم د پرمختګ له پلوه په ډېرو مسایلو کې. خو چې کله طالبان راغلل او د خپل د ځوانانو ذهنیتونه مې وکتل چې دوی په واقعي معنا باندې د موږ هر یو افغان ځوان په ذهن کې یو طالب داسې پټ په یو ویښتانو کې یو چېرته پټ ناست دی، یعنې چې لږ یې وغږېد د په اصلیت باندې ته پوهېږي چې دا څومره غټ طالب، خو دا د په فکر کې څومره غټ طالب ناست دی. نو د دغه مسله چې تا مخکې ویلې که نه چې زه ما کوم خدمات کړي دي، زه په دې باندې پوهېږم. د تاسو دغه ټول هر څه به په تاریخ کې او هغه خلکو ته مو چې خدمت کړی هغوی به درته دعاګانې کوي. خو یوه نقطه درته بله غواړم وویم، د یوې ټولنې د ابادۍ او د بخښنه غواړم د یو ابادې ټولنې او د یوې بربادې ټولنې لنډ مثال درته درکوم، ډېر لنډ، چې اباده ټولنه ته چاته ویلی سي او برباده ټولنه ته چاته ویلی سي. اباده ټولنه هغه ده چې کله یو چیرته یو لیکوال، یو ادیب، یو شاعر، یو فیلسوف، یو عالم، یو داسې څوک ځوانان ورپسې منډه واخلي او شاوخوا یې ودرېږي او ورته وایي چې ولا دا هغه عالم دی، دا هغه فیلسوف دی، دا هغه اکاډمیک انسان دی چې د ده نه موږ ډېر څه زده کړي دي. زموږ په افغانستان کې ډېر داسې کسان دي چې د هغه د شتون د نړۍ په نورو ځایونو کې هغه خلکو او ځوانانو دپاره شاید ډېر افتخار او ویاړ اوسېږي. اما زما په ټولنه کې افتخارات شی دي چې د ټیک ټاک 15 تنه ګیمبازان، د ټیک ټاک 15 نفره لوچکان چې یو چېرته ودرېږي د ما د ټولنې ځوانان پسې منډې وهي، هله راځئ چې عکسونه ورسره واخلو، هله راځئ. دغه د بربادې ټولنې یو تر ټولو ښه مثال ده. ویې ګورې چې تللی ده، زه تللی یم سعودي ته هغه کومه عمره کوم او د ما د وطن نور پښتانه افغانان ځوانان شاوخوا ولاړ دي. څه خبره ده؟ زه د نه وایم، زه په دې نورو مسلو کې نه غږېږم، خو زه درته غواړم چې د یوې ابادې او د بربادې ټولنې هغه د ځوانانو افکارو له مخې درته معلوم کړم. څوک چې حقیقت وایي دوی ورته کنځلې کوي. وبخښئ نه دا خو ګوره زه یو خبره درته وکړم، که چېرې ما ته کنځلې نه کېدلی، ما ته سپکې سپورې نه ویل کېدلی، بیا زما دا خبرې په ټولنه کې بې معنا وي. دا په دې معنا چې زه دا مبارزه مې ده دا بې معنا ده. ګورئ ته په د 12 ټولګي شاګرد ته یا تعلیم څوک چې زده کړه کې زده کوونکي ته خو د 5م ټولګي درس نسې ورکولی، ځکه هغه الرډي زده کړی. که ته ورته مخ ته ودرېږې او د 5م او د 6م ټولګي درس هغوی ته شروع کړي، هغوی در پورې خاندي چې دا څه لیونی. او دغه وخت کې زه خپل په شتون باندې بیا شرمېږم. خو که چېرې زه د 12م ټولګي زده کوونکي ته د انجینرینګ یا د طب یا د یو بلې پوهنځۍ اول صنف درس شروع کړم، نو دوی به داسې ما ته متوجه لږ چیلنجینګ به دوی ته وي. نو طبیعي خبره ده، هغوی به سوالونه کوي، هغوی به نقدونه کوي، هغوی به ما نه پوښتنې کوي. زما په ټولنه کې دغه معیار ټاکل شوی چې اوس خپله تاسو کتلی سئ، نو طبیعي خبره ده ما ته به کنځلې کېږي، ما ته به سپکې سپورې ویل کېږي، ما ته به چټیات ویل کېږي، هر څه به راته ویل کېږي. دا زه ولې کوم چې تر څو پورې د دغه خلکو چې دا چټیات وایي، سپکې سپورې وایي، کنځلې کوي، د دو ذهنیتونه اول باید موږ روغ کړو، ځکه دا خو ټول کیسه له ذهن نه شروع ده. او د ما د پښتنو ځوانانو د افغانانو په فکرونو کې ډېر زیات راډیکل او هماغه ایکسټریم ایډیالوژي پکې وردننه سوی، او دا به ویستل غواړي، دا به ورو ورو سمیږي، دا به قره سمیږي. ما ته په انسټاګرام باندې داسې ځوانان پیغامونه رالیږي چې تیر 3 کاله وړاندې د ما ته کنځلې کړي دي، ما ته سپکې سپورې ویلي دي. نن ما ته میسیج کوي وایي چې ځواک ورور زه تا نه د خپلو پخوانیو هغه کنځلې مې چې درته کړي بخښنه غواړم. زه ورته یو پیغام پرېږدم چې زما هغه وخت کې هم د زړه سر وي، نن د زړه سر یې خلاص،
هیڅ ځکه موږ خو د باچا خان د فکر لارویان یو. باچا خان خو په خپله ټولنه کې تعلیم غوښته. باچا خان په خپل پښتنه ټولنه کې په افغانانو کې یو متمدنه ټولنه غوښته چې جوړ سي. نو طبیعي خبره ده چې باچا خان 15 کاله په قید کې تیر کړي دي، نو موږ ته به کنځلې نه کېږي. 15 کاله د پښتنو دپاره قربانۍ ورکړلې او آخر کې باچا خان ته اوس دوی غدار وایي، موږ ورته غدار وایي. باچا خان بیخي پښتانه پیژني نه چې څوک ده. نو خبره په دې کې ده چې موږ ته کنځلې چټیات سپکې سپورې دا د موږ دپاره انرژي ده. په اوایلو کې په لومړۍ ورځو کې دا ما دپاره ډېر زیات د زور خبره وه. زه به ډېر ځورېدم چې ما ته خلکو کنځلې کولې. بیا مې ویلې چې سړی خو دغه کنځلمارانو ته خو ته مخاطب یې، دوی ته خو به ته غږېږي، دوی به ته پوهېږې که نه، یوه ورځ به دوی پوهېږي. نن نه سبا نه 10 کاله بعد حد اقل که تا په ټولنه کې د 5 نفرو ذهنیتونه ور بدل کړل، مثبت ذهن دې ورته ورکړ، تا په ژوندونې باندې د پیغام د خدای تعالی له خوا نه چې کوم رسالت در په غاړه سوی ده هغه ته ادا کړ. ته په د قیامت په ورځ به ته د الله تعالی په وړاندې ډېر په جګ سر ولاړ یې، ځکه تا د هغه رسالت په غاړه واخیسته. هغه تا ته چې کوم د انسانیت په قرآن کې درته ښودلی هغه ته خلکو ته ور وښوده. خلاص ته ګټونکی، ته به په دې دنیا او په هغه دنیا بریالی. په دې خلکو به زړه نه خفه کوئ په کنځلو په چټیاتو. څومره درته کنځلې ډېر کې د پوسه چې ته په سمې لارې روان یې که نه. دغه هغه وایي که نه اخرنۍ خبره کوم خبرې مې اوږدې سوې چې غواړې که د تعداد او د شمېر پر بنیاد باندې د یو شي حقانیت معلومېدلی، نو له مسجده د میخانو نه د شرابخانو نه به زیات خلک په مسجد کې ولاړ نه دي که نه. په مسجد کې به ګورې په یو وخت 50 نفره ولاړ، خو په میخانه او په شرابخانه او په ډیسکو کې 300-400 کسان ولاړ دي. دا هیڅ کله هم د حقانیت ثابتېدل نه دي. نو زیاتې زړه به نه خفه کوئ، دا زمونږ لاره، دا زمونږ فکر ده، په همدې به مخ ته ځو. خدای دې وکړي چې په دې لاره کې مونږ یو نسل قرباني ورکړو. راتلونکي نسل لپاره به یو څه په میدان کې پرېښي. اوس د ټوله ټکنالوژي د هر څه په ریکارډ پاتې کېږي. کله مړو 100 کاله بعد به هم خلک وایي چې ولا د هغه وخت ځوانان ول داسې لکه څنګه چې باچا خان په خپل وخت کې حاجي میرزلي خان او دغسې د موږ په پر وطن کې نورو مشرانو چې د خپلو د ولسونو دپاره کار کوه، دغسې او په تاریخ کې دا هم پاتې چې حاجي صاحب الماس، قمندان صاحب ثناءالله، ډاکټر صاحب ثنا، نورې خویندې دوی دغسې د وطن دپاره لګیا وو، داسې یو ذهنیت یې غوښته خور کړي. او که ګټونکي سو نوش جان مو که مو پکې وبیله، تاریخ به در باندې غږېږي. مننه، ډېره زیاته مننه. مننه ستاسو نه هم چنان. خو زه دا وایم چې لیاقت خپل ځای هیڅ نه ورکوي که نه. نن سبا که مثلا هغه عمرې ته لاړو یو کنځلمار دی که نه، که دی اسمان ته وخېږي دا لیاقت نه لري، دا خلکو سپورټ کړي. او تاسو چې غږېږئ دی ستاسو خپل استعداد ده. زه چې نن ډاکټر یم دا زما خپل استعداد. او هغه کسان چې د بل چا په زور چلیږي هغه همیشه دوی تل پاتې به نه وي، هېڅکله دوی به پاتې نه شي. او خپل لیاقت چې لري دا د خپل لیاقت ده، د خبرو لیاقت، د هر څه لیاقت، د بزنس لیاقت وي، د هر څه لیاقت چې خپل لیاقت وي، هغه خپل لیاقت ځای نه ورکوي. او دا چې تاسو نن دومره پلویان لرئ دغه ښه خلک دي چې تا سپورټ کوي. هغه ته چې ستا نه ډېر خلک کیني زموږ ترش په کار نه دي. زموږ ته همدغه خلک قدرمن دي، موږ ته ارزښت لرونکي خلک دي چې موږ سپورټ کوي، موږ سره ناست دي. دا د عزت لرونکي خلکو سره چې ناست دي دا موږ دپاره مثلا دلته 600-300 کسان ناست، دا موږ دپاره دنیا ده. که دنیا دغه سره ناست وي هغه موږ دپاره هېڅ ده، ځکه فضول خلک هغه ته ناست دي. موږ ته ارزښتمن خلک ناست دي. او ستا خلک چې دي دوی ارزښتمن خلک دي، ځکه یو با ارزښته انسان سپورټ کوي. ډاکټر صاحب محترم، زه یو خبره تا مخکې وکړه هغې ته غواړم جواب ورکړم. او بل دلته یو ملګری 2-3 ملګري بار بار دا خبره لیکي تکرارا وایي چې ما ته وایي چې تا په لایف کې یا په بروډ کې په کار نه ده چې ته ښځینه اوچتې کې ګورئ. وروره زه به تا دا جواب درکړم کله چې زه لایف راځم ما تر اوسه پورې ښځې نه دي راوچتې کړي. خو نن چې د موږ مشر او ملي شخصیت ناست ده د دې دپاره په کار ده چې موږ راجګو کو ولې چې هغوی به څه غوښتنه ترې لري او د افغانستان د 40 میلیونه په نمایندګۍ باندې د خبرې کوي. دا د دې خبرې جواب پاتې شو. خورجانې تا د مخکینۍ خبرې جواب چې مقصد د مکتب په باره کې د خبره وکړه. ګورئ دو چې دي دا د پاکستان ادارو نه روزل سوي خلک دي، دوی ته هر سهار یا هر هفته دوی ته فرمان صادریږي د پاکستان د خوا نه. نو دغه مکتبونه چې دوی بند کړي کله چې ښځینه مکتبونه ووایي استعداد ترلاسه کړي تعلیم یافته سي نو بیا او افغانستان ترقي کوي او افغانستان آبادۍ سره مخ کېږي، ډاکټران انجینران دې موږ په خپل هیواد کې پیدا کېږي نو موږ بیا پاکستان ته ماتې ورکولی سو. دوی نه غواړي چې په افغانستان کې ښځې تعلیم تفریدي او په خاطر د دې چې هغوی د پاکستان خبرې مني، د پاکستان د امر لاندې کار کوي. هر هفته هر ورځ دوی ته
فرمان صادریږي د پاکستان نه چې تاسې نن دا ووایي تاسې نن دا کړنې وکړئ دا د پاکستان یو ملیشه ده. دا خو د افغانستان خلک نه دي، دا د افغانستان د ملت پرایه نه دي راغلي. دو ټول عمر د افغانستان ملت وغځلې په خاطر د یو بل چا د امر لاندې. نو تاسو دونه هیڅ ګیله مه کوئ، خدای به خیر کړي، وخت به راسي انشاءالله دا تیارې به ختمې سي، تیارو تر شا راځي رڼا وي. په ډېرې بخښنې سره یوه نقطه غواړم دلته د کوم ملګري چې لیکي که نه چې تا ولې دلته یوه خور راپورته کړې ده او دلته په دې براډ کې ناست ده، دغو خلکو ته وایم او پوچمغز او دغه ذهنونه مو زنګ وهلي، تاسو انسانان یې، تاسو څه بلا خلک یې، دغه خبرې دي چې تاسو یې کوئ. د تا د ټولنې بدبختۍ وګوره او د تاسو فکر، تاسو په کومه دنیا کې ژوند کوئ خدای خبر، کوم ځای کې زه نه پوهېږم چې دغه کې څه ستونزه ده چې د وطن یوه خور دلته راغلې ده ناسته ده خبرې کوي، تاسو په څه کې ستونزه ورسره لرئ؟ او بیا خو جنسیت کې ځکه دوی وایي چې صرف جنسیت مهمه ده، انسانیت مهم نه ده. دوی صرف فکر دا ډاکټر صاحب ثنا خور یوه خبره غواړم دې خلکو ته وکړم. زمونږ ټولنه ډېر نرواکه ده، زه ډېر زیات ځورېږم په دې شي باندې. زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت خور دی چې دا هر څه نران کوي، خو زه تا ته قسم خورم چې په دې غربي نړۍ کې ما له افغاني ځوانانو افغاني خویندې ډېر پرمختللي لیدلي، که د درس په لحاظ یې بولې، که د کار په لحاظ یې بولې، که د ذکاوت او د لیاقت په لحاظ یې ګورې. زموږ خو ځوانان خو ټوله ورځ هغه د چټیاتو ته ناست دي. دا 80,000 ځوانان چې په یو لایف کې ګیم ته ناست دي، دا له کوم ځای نه ناست دي؟ دا خو بل ځای نه دي، نه دا په همدې اروپا او امریکا کې دي. دوی خو نه دلته تعلیم ته راغلي، نه دوی په ذهن کې یو څه لري. خو هغه د خویندو چې د افغانستان نه دلته هغه خویندې چې راوتي دلته ژوند کوي، دغلته یې په دې مسافرۍ کې، په دې مهاجرت کې په زرو مشکلاتو باندې ځانونه دلته یو ځای ته رسولي دي. خو الله دې د دوی په ذهنونو باندې یو رڼا واچوي، دوی د خدای لږ هوښیار کړي، دوی ته به دعا کوو، ځکه چې د نعوذ بالله پیغمبران چې ورته بددعا وکړه، لکه نوح علیه السلام خپل قوم ټول درته تباه کړو، خو نه کېږي. بس دعا به ورته کوو چې دوی د هدایت سي خلاص. امین. الماس ورته تاسو ویل چې په افغانستان کې طالبان مکتبونه بند کړي او دوی د پاکستان غلامان دي. هغه خو افغانستان خو پرېږده، اوس زموږ خپل وسه کوو که نه چې مکتبونه خلاص شي. دلته هم طالبان شته. په امریکا کې دوی راغلل، ډېری نارینهګان خپل ښځې په کور کې کېنولي، ګوره ډریوري ورته نه زده کوي، کورسونو ته یې نه لیږي، تر هغه پورې چې دوی بیرته د ویر هاوس نه راشي یا هر کار چې کوي بیا دوی خپل ښځه اخلي بازار ته وړي. دلته هم نه پرې، دلته هم طالبان شته، په اروپا کې هم شته، په هر ځای کې شته. خو زما د ټولو ورونو نه خواهش ده دلته افغانستان نه ده چې ته مړ شي بیا د ورور ته د ستا ښځه په نکاح کړي. دلته بیا 4-5 بچو سره در په در پاتې کېږي. دې نه بهتره ده ښه یو ستا همسایه به یو ورځ د بازار ته ویسي، 2 ورځ 3 ورځې پرېږده چې کار وکړي، پرېږده چې د نړۍ سره سیال شي. په خدای د هر ملک نه ښځې چې راځي، د افریقا نه، د هر ځای نه ښځې چې راځي دونه پرمختګ کوي. پرون څه کال زه په ورجینیا کې اوسېدلم، یو افریقایي ښځه د خاوند سره قطعا په انګلیسي نه پرېږده، ما سره په اشاره خبرې کولې. اوس زما نه ډېر په انګلیسي باندې خبرې کوي، ځکه چې د هغې خاوند تر څنګ یې ولاړ، ماشومان به یې ساتل او دغه ښځه به یې پرېښوده چې تعلیم وکړي. زه هېڅ چا نه ګیله نه لرم چې دوی ما ته ښځه خطاب کوي، خو زه ډېر نارینه دوی هېڅ زه نر نه ګڼم. زما نه د دې لیاقت سیده د یو زور نه ده، بغیر د ښه خلکو نه، د لیاقتور ورونو نه. او دغه خلک چې کومنټونه لیکي دا بې تعلیم خلک دي، دوی صرف جنسیت په نظر کې لري، بل شی لیاقت دا شیان دوی په نظر نه لري. ورور جانه ستاسو وخت نه نیسم، نو تاسو خپل مجلس علیکم موږ ته لږ وخت راکوئ. وعلیکم السلام، مهرباني. الله دې وکړي ټول راته روغ او جوړ یاستئ. زه داسې راجیب سوم، خبرو ته م ډېر غوږ ونیسو. بس تاسو ټولو ته احترام لرم، ټول مشران یاستئ، پوهې خلک یاستئ. زه وایم دا ولې لکه دې خور سره کوم خبره وکړه، لکه موږ او تاسو کې دا کلتور ده نه چې ښځې ته چې په اسانه اجازه نه ورکو، نو موږ ولې طالبانو پورې وتړو؟ او بله خبره چې دا ده، موږ او تاسو په مخه سکولونه خلاص دي نه هندرانو، نو موږ ولې زده کړې نه؟ که سم نیمایي ځوانان زموږ بې سواده دي، نو که دې هغه ته دا ځواک صاحب لږ رڼا واچوي. رئیس صاحب رڼا درته واچي، انشاءالله جواب به درکړي دې خبرې. جواب یې موږ سره هم شته، خو چې خیر رئیس تاسو خپل خبرو کې د سوال ځوابوم، تاسو لږ لاس مې بند دی.
وروره که اجازه وي زه هم لږ خبرې وکړم. ښه داسې دا رښتیا وایي دغه ورور چې خبرې وکړې دغه ځوانان چې راځي زموږ ځوانان ګفتونو ته ناست دي کنځلې کوي کنځلماران دي دوی ولې تعلیم نه کوي دوی ته چې په افغانستان کې خلک ارمان کوي جنکیان چې لاړ شي مکتب ته مګر دوی ته چې اوس زمینه مساعده ده دوی درس نه وایي دوی ټوله ورځ د خارجي جنۍ سره عکس وباسه هغه خارجي جنۍ سره ګفتو ته ناست دي په خدای هېڅ داسې ځوانان هم شته چې ورته 2 نفره هم ناست نه دي صرف ډبل ټایپ ته خوشحاله دي د ډبل ټایپ وکړي ولې دغه وخت د ډبل ټایپ باندې ضایع کوي ولې یو ژبه نه یادوي افغانستان دپاره یو راتلونکي ته یو شی کېږي نه د هر ملک نه چې خلک راځي هغوی پرمختګ کوي زموږ نر او ښځه چې راځي دلته چې بیا کوم ښځې راغلي دي کوم پیغلې راغلي دي هغوی درس نه وایي زموږ زنانه او نارینه همداسې دي نه پوهېږم چې موږ ته چا خیره کړی نارینه د خبرونه ډېر ګیلې مه کوه خیر حوصله کوه وبخه زه دغلته ورور چې پوښتنه وکړله غواړم په دې باندې لږ وغږېږم ګورئ ښه موږ او تاسو باید دومره هم جنرالي ونه غږېږو په ځینو موضوعاتو باندې ځکه دلته ډېر داسې ځوانان راغلي دي امریکا اروپا ته چې په افغانستان کې دوی تر ماسټرز پورې زده کړې کړي دي خو دلته دوی د بدبختیو له وجې دوی دلته راغلي دي کار کوي درس نشي ویلی ځکه چې کورنۍ ور په غاړې ده په یوازې ځان 11-12 کسان د کورنیو دپاره دوی د کورنۍ غړو لپاره د پیسې جوړوي هغه موږ نه ملامتو پاتې کېږي دغه تنکي ځوانان چې راغلي دلته وخت ضایع کوي دوی سره بالکل موږ دوی باید نقد سي دوی باید دې خبرو ته متوجه سي او چې دغه راتلونکي دپاره خپل دوی یو څه وکړي اوس راځو په وطن کې ولې افغان ځوانان درس نه وایي موږ او تاسو په ژوند کې تل مدام هر یو کار چې کوو د یو هدف دپاره یې کوو که زه ځم دندې ته او دندې نه کور ته راځم نو په دې نیت د دندې ته نه ځم چې هلته زه خلکو ته یوازې بس کار وکړم خلاص په آخر کې زه غواړم چې 100 روپۍ وګټم او خپله خېټه پې مړه کړم که زه مثلا یو واده کوم نو په دې نیت نه کوم چې بس واده مې وکړه خلاص دا په دې نیت کوم چې زه سبا ته کورنۍ ولرم هر شي دپاره یو هدف ټاکل کېږي په افغانستان کې زما د وطن ځوانان په کم نیت باندې درس وایي ته ماته وایي کله چې هلته طالب حاکم ده ملا حاکم ده او ځوان د دې دپاره زه همار هم درته وړاندې کوم بیا واوره چې زه د څه په کوم ریسرچ پر بنیاد دا خبره درته وکړله په افغانستان کې یو ځوان ولې درس نه وایي ځکه چې له ښوونځي فارغه سي له پوهنتونه فارغه شو چې ګوري هلته ملا ناز ده په ریاست نو دی چېرته درس وایي دی خو پوهېږي چې زه درس وایم او په آخر د ورځ کې زما نه مخکې ملا خو په دې 20 کالو کې نور دته څه وکړم 20 کالو کې خو دې ولیده چې څونه ځوانان دې روزل سوي دي څه درته وکړي په 20 کالو کې غواړي افغانستان امریکا جوړه کړو نه نصیب صاحب ګوره ښه لکه موږ ګوره وویل لکه زه خپله دی موږ د عمر په قدر ته دی موږ عمر خلک چې دي دلته زیاتره بې سواده دي حتی هغه خپل هغه د تاریخ نوم یې ورته یاد نه ده په کوم تاریخ دی پیدا سوی په کوم کال کې دی پیدا سوی خو نو ستا هدف د دې پوښتنې چیرې چې اوس افغان ځوانانو کې پوښتنه دا د ګوره ښه په دې 20 کالو کې د 20 کالو ګوره ډېر وخت ده نه شلو کالو کې یو نسل روزل کېږي په دې یو شي باندې سر باید تخلاص کړي په 20 کالو کې 100 نسل نه روزل کېږي تر هغې پورې چې تا 10 نسله 15 نسل نه روزل سوي ته د یو آبادې ټولنې امید نسي ساتلی تا 20 کالو کې یوازې یو نسل ورسېده هغه میوه یې ګورئ چې دلته د تا په وړاندې مو خو به یې نیمایي رسولي وایي که نه نیمایي رسولی یعنې څنګه ته ما د لږ نیمایي د ځوانان خو باید د چې سواد دي مکتبو ته خو تللي وای زیاتره بې سواده دي خو زه خو درته وایم چې ته په خبره باندې سر نه خلاصوم وګوره په یوې ټولنه کې 20 کاله ایله په بیله په 20 کالو کې زه د بلک ساده میانه ژبه درته وغږېږم په 20 کالو کې یو نسل روزل کېږي کله چې یو ماشوم په ښوونځي کې د داخله ورته واخلي 12 کاله د ښوونځي 4 کاله د پوهنتون 2 کاله د ماسټرۍ او پس حساب که دا 100 کاله 13 کاله نو ته ما ته دا وایي چې په دې 18 کالو کې ما تا ته څونه نسلان روزل خو دغه یو نسل چې تا په مخ کې ناز ده دغه زه د ما په څېر په زرګونه په لکونه ځوانان په لکونه او په زرګونه د وطن پیغله دومره زده کړه وکړله له ما نه چې مخکې کوم نسل و که هغه زده کړې کولې نو شاید هغه په افغانستان کې نن یا به په پوهنتون په 3م صنف کې پوهنتون پرېښې راغلی ایران ته او ترکیې ته او یا که چېرته د وطن خورې نو هغه به په کور کې ناست کېنول سوي نو ته اوس ما ته دا ووایه چې د کوم ځای نه ما درته دا ټول افغانستان باسواده کړی وی
دا بله خبره جواب دې رانه که کم یو دا اوس زیاتره ګوره مثال دلته اروپا کې خو دوی ښه زمینه هم لري دا ښځې راولي زیاتره فامیلي راولي نو دلته یې ولې بیرون نه پرېږدي خو ګوره ما درته ویلې که نه چې ستونزه ټول په فکر کې ده کله چې د تا په ذهن کې داسې یو افراطي ذهنیت پچکاري سوی دا کم چې زموږ د افغانانو بیا په ځانګړې توګه د پښتنو ده د همدغو دویم او دریم نسل بیا په دې اروپا امریکا کې ته وګوره دوی پوهنتون ته هم ځي دوی زده کړې هم کوي دوی په پوهنتونونو کې استادان هم لري دوی په پوهنتونونو کې لیکچررز دي دوی په پیلوټان هم دي دوی انجینران هم دي دوی ډاکټران هم دي خو لومړی نسل یې که چېرته نه دی هغه دلیل یې دا چې هغه له افغانستان نه راغلی او له افغانستان نه له یو داسې فکر او ذهنیت سره راغلی کوم چې اوس په موږ په وطن کې لرو او دا شته دلته چې موږ او تاسو ناست یو دلته د موږ نوي سل نه ځوانان دغه فکر لري چې باید خویندې درس ونه وي باید ځوانان کار وکړي پیسې وګټي تعلیم چې دی یوازې بس یو ډول د ټولنې او د انسانیت ضرورت یې نه ګڼي بس که دې وکړه ودې که او که دې ونه که خلاص خو په غربي نړۍ کې تعلیم داسې ده لکه فرض مونځ چې ته باید وکړي دلته هیڅ ایکسکیوز نشته که ته په ماشوم ښوونځي ته ونه لېږې په سبا درپسې پولیس هم راځي مکتب هم راځي چې ولې دې نه ده رالېږلی خپل اولاد نو دا شیان مهم دي او زموږ په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شته که چېرې زما په وطن کې نن د قانون حاکمیت وی باید ښوونځي خلاص وی او که چېرته کومه خورکۍ مکتب ته نه تللی په زوره دوی پسې ورغلی وی چې ته نن څنګه ولې مکتب ته نه یې راغلی دا خو زما د ټولنې لپاره ته د بربادۍ سبب ګرځېږي ته یو بېسواده مور بیا سبا ورځ ته بېسواده اولادونه روزي ته بېسواده ټولنه رامنځته کوې نو خلک په امریکا او اروپا کې چې په خلکو باندې په زوره درس وي دلیل یې دا چې دوی سره د خپل د وطن غم ده دوی سره د دغه کس غم نه ده چې یوازې حسیب خان ځواک درس نه وي نو ودرېږه چې د سره د حسیب غم وړی نه د حسیب غم چا سره په امریکا او اروپا کې نشته که سبا د حسیب اولاد پیدا کیږي د اولاد غم یې ورسره نه دی د امریکا او اروپا سره د سره د خپل د وطن غم دی چې سبا د حسیب اولاد دلته راته انتحاري نیسي دلته به دلته یو افراطي نظر به خپل کړی دلته به خلک وژني په دې خاطر باندې په زوره پې مکتب وي نو زما په ټولنه کې د قانون حاکمیت د فکر اوورال چې د ما کوم د وطن د ځوانانو د ټولو کوم فکر ده باید دا ورغول سي مننه بالکل ښې خبرې دې وکړه مننه زه د اتاب خبرو باندې رڼا اچوم ګورې په افغانستان کې دا اوس روان حالات زه درته وښیم اول د ما ورور د ماشټري کړې ده هغه په کور ناسته زه د خارج نه خرچه ورلېږم اوس په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان زه وینم چې پوهنتونونه یې ویلي دي استعداد لرونکي دي ماشټریان یې اخیستي دي هغوی کراچواني کوي او هغه خلک چې هغوی نه د دین نه خبر دي نه تعلیم لري حتی خپل نوم نسي لیکلی هغه په غټو چوکیو باندې ناست دي اوس دلته مهمه دا ده اوس زه لنډ مثال د رئیس الوزاره در کوم اوس په افغانستان کې رئیس الوزاره د موږ دا یعنی مثال د ولسمشر په چوکۍ باندې ناسته د تعلیم نه لري په کار دا چې دی کینی او که یو استعداد لرونکی افغان کینی دا مهمه نه ده چې ولا زه طالب یم د ما ورور په تیر نظام کې ځانمرګی کړی ده پاکستان نه راغلی ځان سې واسکټ اچولی ده او ځان یې الوزولی ده او هغه د نن په غټه چوکۍ باندې ناست وي خصوصا زه خپل کلیوال درته ښیم چې هغه د دې نه مخکې ده به ټیکټر چلاوه پټي به پې کول به کول نن د سید عامې یو رئیس ده چې هغه وړتیا نه لري ولې رئیس سي ولې یو استعداد لرونکی شخصیت نه مقرروي اوس په افغانستان کې دا ټول ځوانان د اوسنی نسل چې کوم د ټول تعلیم یافته دي ټولو ماشټریان یې اخیستي خو یا دکانداري کوي یا پنډیتوب کوي یا کراچۍ چلي هغه طالبان چې هغه د دې نه مخکې په جنګیالانو سره او جنګېدل او ورونه په شهادت رسېدلي دي په شهادت څه مړه سوي دي او خپلوان یې مړه سوي دي هغه نن په غټو غټو پوسټونو باندې ناست نو دا د وطن ترقي ده دا د وطن بربادي ده حتی د موږ وزیران تعلیم نه لري سواد نه لري ماشټري نه ده کړې خپل نوم نسي لیکلی خو راغلي په غټو غټو چوکۍ باندې ناست دا خو د وطن آبادي نه ده د وطن بربادي ده نو که چېرته اوس د موږ په افغانستان کې تعلیم وسي چې تعلیم وسي او تعلیم یافته سړي قدر نه وي نو بیا تعلیم څه پیدا کوي تعلیم خو هغه هیواد کې دی وسي چې هغه نظام سالم نظام وي خپلواکي نظام وي هغه مکتبونه وي دلته په سعودي عربستان کې په کال کې یو وار دوی خپل دغه فانتونونه او دغه تعلیم یافته کسان دوی سرچ کوي چې کوم خلکو تعلیم خو په مخ وړي دي هغه استادانو ته انعامونه ورکوي دغه استادانو ته رتبې ورکوي اما په افغانستان کې چې څوک تعلیم وکي هغه بیا کراچۍ چلی د تعلیم غم د حکومت سره نسته
دا خیر دا حکومت دم نه دا خو سازمان ده دې ته موږ نه نظام ویلو نه حکومت ویلو دی سازمان ده د کرای سایکل مثال د کله روس په لاس کې ونیسي جنگي کله پاکستان په لاس کې ونیسي جنگي کله چین په لاس کې ونیسي جنگي خپل وطن پیورانی نو یو ته د تعلیم خبره کوي چې نارینه تعلیم نه د کړي چې هغه چا کړی ده هغه ته چا ارزښت ورکړي ځان دا پښتنه کوم چا وظیفه ورکړي ته یو تعلیم یافته شخص ماته وخت چې په افغانستان کې د وظیفه ولري نه لري ولا خبرې د مشر په ځای دی خو نه پیګو دا موږ نه خپل زور ودان غرض ته خو موږ وای یاره موږ بیرته باید دغه غره ولو اشرف غنی بیرته راولو خاطر دغه سړی راسي ته خبرې کې ختمې شي چې زه بل ملګری راځي کوم خو وخت درته غواړم ښاغلی ډاکټر دا خور راغلی ده مهرا ستړي مه شي خورې مهرباني السلام علیکم ټولو ورورونو او خویندو ته ما وبخښئ چې زما پښتو ژبه لږ ضعیفه ده خو بیا هم کوشش کوم چې په پښتو باندې وغږېږم که ما نه کوم تېروتنه کېږي بیا تاسو وبخښئ زه غواړم چې دا ووایم چې زه په ټولو زړه باندې په خپلو پښتون ورورونه ویاړ کوم او نه یوازې په پښتون بلکې هر څوک چې خپل ځان افغان بولي زه په هغه باندې ویاړ یم زموږ ټول د خاورې بچیان یو موږ د افغانستان بچیان یو موږ د سولې ورورولي او د خپل د ازادي ملت او د ازادي لپاره یو موتی یو طالبان او د هغوی بهرنۍ کوم لابیګران چې کوم دي هغه ناکامه به وي انشاءالله دا ډلې د افغانانو دي دا وطن د موږ افغانانو دي دا وطن د پاکستانیان او د هغې لابیګرانو نه دي زموږ ماشومان بې سواد نه پاتې کېږي انشاءالله دا ظلم ستم استبداد او تاریکي هر شی له منځه اوسي انشاءالله خو زه صرف یو هیله لرم د خپل ورورونو څخه زموږ چې کوم ورورونه چې په لر وطن کې دي او په بر وطن کې دي موږ باید یونایتد پښتون شو موږ باید یو ملت شو موږ باید یو موتی شو بیا زموږ بریالیتوب چې کوم ده که نه زموږ هغه بریالیتوب زموږ په اتحاد او اتفاق کې ده that's it او انشاءالله چې مکتبونه بیا هم موږ به خلاص کو که موږ یوازې په دې طالبانو نه درېږو بیا موږ هیڅ وخت کامیابه نه کېږو انشاءالله چې موږ یو that's it ډېره مننه ټول څخه مننه همچنان ډاکټر صاحب محترم که تاسو څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ ولا دغه خبرې چې باید افغانستان کې ځوانان تعلیم کوي او دوی ته څوک وظیفې نه ورکوي دا ځوانان نور هم مایوس کېږي خو بیا هم زه وایم چې لیاقت خپل ځای نه ورکوي بعضې داسې قسمونه دي مثلا ډاکټري ده انجینري ده او دا داسې قسمونه دي که نه چې دوی وزاراتو شیانو ته ضرورت نه لري دوی کولی شي په خپل رشته کې هم کار وکړي نو تاسو دا هم مه وایئ چې د تعلیم هېڅ په درد نه خوري ځکه ځوانان مایوس کېږي د دې خبرو نه دلته دا باید ځوانان لیکي مارنګ بلوچ په باره کې خبره وکړي مارنګ بلوچ موږ خپله په دغسې حالات باندې یو نو بس د بل چا په حال به څه ووایو قمندان صاحب محترم رئیس صاحب لکه چې مشغول ده مصروف ده حاجي صاحب سلام مصروف ده مشر حاجي صاحب سلام غږ مې اورې حاجي صاحب سلام نشته حاجي صاحب سلام خو وختونه آفلاین ده حاجي صاحب الماس سلامونه تا ته زواک صاحب ته قمندان صاحب ته ټولو ته خورګانو ته حاجي صاحب ما بل په واتساپ کې درته ویلې دغسې خلکو نه لاس واخله دا خلک دو خلکو نه حاجي صاحب محترم لاس واخله دوست دښمن نه د دوستۍ تامل مه کوه دوی ګوره که په دې تا په لایف کې ناست په غورجنې خبرې کوي که په خپل لایف کې ناست په غورجنې خبرې کوي حتی داسې ویډیوګانې دوی نه رانیسي چې هغه ویډیوګانې ته هغه ته ضربه رسي د دې ویډیو ته ونه کتله وایي هغه لابېګلو چې چیغې وهلې چې کلمه یې ورانه ده ته خو هغه ویډیو هم راوله چې رنګمال نه پوښتنه کوي رنګمال ورته وایي که به خاطر خلیلزاد یې والا رنگ میکنیم
که شعارا را گم کنیم. تو خو هغه ویډیو مې ورته راواخله که نه؟ ته خو مسلمان په دې ورځ باندې دیوال خیرن سو چې خلیلزاد راته ته په دې ورځ باندې مسلمان سوی، په دې ورځ باندې تا باندې سپۍ دی وطن راغله. ګوره غوږ ونیسه، دوی ته اسلام مهم نه ده، دوی ته کلمه طیبه مهمه نه ده، دوی ته افغانیت مهم نه ده، دوی ته امریکا مهمه ده، دوی ته د امریکا امرونه مهم دي. دا د امریکا خلک دي، د امریکا راوستلي دي، هغوی د امر لاندې کار کوي. دا دغه خلک نه دي د په افغانیت باندې کار وکړي یا افغانیت ته کار وکړي یا افغانیت ته ژمن سي یا اسلام ته ژمن سي. دوی ته د کلمې نه، د اسلام نه، د دین نه، د افغانیت نه، هر څه نه ورته پاکستان او امریکا مهمه ده. اجي صاحب زه به تا ته وایم د 3 میاشتو مخکې خبر درته کوم، ما به له دغه جې نه پیسې ولېږلې، هلته به مې بچي سودا وکړله، په یتیمانو کونډو کورنۍ ته به یې وویل. اته موضوع کې 3 ساعته داسې وهلی و، بیا 1400 کلو بچی مې ده چې ته ولې په خپل سر کار کوې؟ آیا دونه د انسانیت تمته کوي؟ آیا دونه د افغانیت تمته کوي؟ اوس یې هر کور ته ځان ته لېږم، هر کور ته خپل شخصي پیسې ځان ته لېږم. دونه اجي صاحب محترمه هغه خپل ګپ شپ دې ورسره لګوه، هغه د هغه په وخت کې مه ورځه. کاروان صاحب ګراجي کاجي صاحب هغه د دوی سره د افغانستان په مسایلو ځکه خبرې مه کوه. دوی تا له خولې نه داسې الفاظ دی له خولې نه. حاجي صاحب الماس ته وګوره د کاروان صاحب افشان پسې زه د دنیا وګرځېدم، د افشان نه ښکاري ماته. ته وګوره که تا ته ښکاري ورک کاروان یې لیکلی راجي که ورک کاروان په پرایویټ کې ګرځي. انګلیش ته که په پښتو ده؟ انګلیش ده. انګلیش ده. ورک کاروان